زمکه ورباندې راتاو که کړي چې ستا خور کوس دغه ستا په مور غڼو مانډو راتاو که په زمکه کومه زیاړې مکو کومه صبر وکړه زیاړې ما وغیم پوښه د مور کوس ته وغیم د کاری صاحب د په خور غڼو مانډو ستا خور کوس وغیم مور کوس کې د مذهب درو مانډو ستا خور په کڼ را جګه کوم په خور د غڼ کې کاری صاحب مور کوس ته په دغه شپې وغیم ما دغه ته دلته نو ته مزدري کوي خور کوس کې د سپای موت کوم هندو بچیا خور کوس ته په دغه را جګ کوم کارا کال زمری اله زمری نه دی مور ستاره کنه خور کوس دغه هندو بچیا پای زمری نه سپای درجه کو سپای ته سپای تو مذهب سپای دی تو کلمه سپای دی تو دین سپای دی تو کوپر بتاوي ته دی عمر په مور غړو مانډو ها ورزاتي مور کوس ته وغه دلا بچ داسې حقیقت ښکارا کړی دي خلکو حقیقت ښکارا کړی د خلکو د حقیقت هم داسې ښکارا کړی ګوره مونږ او تاسو ته نبی عليه السلام اخلاق ودلی اخلاق د نبی عليه السلام دومره اخلاق و چې کافران خپل اخلاق مونږ تاسو اخلاق لیدلی پاسته پښتنه کوه دلته تقریر مکو پښتنه وکړه ډایرکټ پښتنه ته راځه دوله سیمامه مایک دی خلاص پښتنه ته راځه نه صبر زه دته د نبی علی السلام اخلاق او سرخه ګوره چکچکی مو وها ته ګوره ته چکچکی مو وها سړم نه چې چکچکی وهي ته کاری چې خان د مډیر نبی عليه السلام وکس فلسفه مو وکس ته وایي چې دا اخلاق دي دا اخلاق دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدان دي تا په کتابونو کې وایي چې وای خور ولرو خزه په کرایه باندې په متعه کې ورکړي چې پیسې درته وګټي دا کوم اخلاق دي اهل بیتو بس ګوره میک هم تاسو بند کوي او بیا خبرې کوي چې میک د خلاص کوي تاسو میک ولې بندوي زه درته وایم ګوره نبی عليه السلام داسې اخلاق و چې کافران به په دغه په اخلاق باندې ایمان اوري ته خان دي او خلکو ته داسې خبرې کوي چې هغه نور هغه اصلي مسلمانان هم ته د دین نه نو ته د نور ته بس نصيحت وکي ښه اوس وکس د ما اکاونټ راپورټ کړی بل تاسو ګوري سراغله تاسو ګوري وختي په زما په خل ریپورت راغی ان شاء الله ما میسج ورته وکړل بیرته میسج راغلی ده ښه ته راپورټ کړه ابابي لو یو د خصبر وکړي ما تخلاص یو د خصبر وکړي ما ته نه د خلاص لدې سره زوس خبرې کوم خالد سره زوس علي هاشمي دا کس نه پښتنو کو مهرباني هاشمي علي صاحب مهرباني مایک کولاو کاتبې کو چې دا اکاونټ خراب نه کی دلته راسي او په دروغ وایسته دروغجن بیا موږ د اخلاق الله درته وای لعنت دی په دروغجنو خلقو باندې الله کاری صاحب زه درته قسم خورم ګوره دا زرته دا وای ما چې زه خپل داسې فکر کوم چې ته دا نور خلک هم ګمراه کوي ته خو دا نور خو دین ته راپرېږ زه د خبرې ته غوږ دم زما خبرې ته غوږ دی زه د خبرې ته غوږ دم تاسو زما مې کبن کوي او کبن کوي زه دما کې انسانیت ستاسو خپل خبرې بندوم یو مرسته پرسه زیات بلک مغټوم دا وسواوره دي تغوكسه الموقع الرسمي لمكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي دا يخبلا دي فتوى تابدا قسم الاستفتاء السيد أهل بيت دا محمد الهاشمي وهل يجوز للمرأة دي زي تغوكسه درت معلوميكي كان وهل يجوز للمرأة زواج المتعة لكسب المال يجوز ذلك وان يعني ولرو خور یا خزه په کرایه باندې د متعیدی پاره ورکول دا وای جائز ده چې پیسې وګټي و يجوز ذلك ایا د اهل بیت دین ده ګوره انسانیت تراسه اهل بیت دین اسلام دا ټول پرې د انسانیت تراسه د انسانیت کې دا شی نسته چې ته یو انسان باندې رشخند واخی مطلب د نبی رسول الله غوښونه چا نه لیدلی په خندا کې او استاد خندا سید وای دا دی سید وای اهل بیت دی وای بالکل خور لرو خزه په کرایه سي پیسې درته وګټي په متعه کې ورکړه هغه کې زما کار نسته ګوره نبی علیه السلام انسانیت اخلاق دي دا کوم انسانیت ده دا کوم اسلامیت ده چې ته د مور او خور لور په کرایه باندې ورکړي سي پیسې درته وګټي هغه ډیر مسلمانان دي چې په خپل خوخه ورکړي ته خو هغه ډیر مسلمانان دي چې مسلمانانو کې دا نسته دا په تاسو کې دا تاسو کوم عکس لګولې د دې مذهب ده د تاسو خپل کار ده د مونږ خپل کار دا کار څه دا ګوره خوبت په ار دین کې ستا انسان خراب انسان دا ټول په ار دین کې ستا اهل بیت ده په خبره دي شرابي سر خلاصيږي سید ده سید څه معنی اهل بیت ده زه در سره منم چې دا خبره هغه کړي راځي تا خبره منم زه تا خبره نه رات کوم
دا د شاکر مرید زه درته دا وایم ګوره زه دروغ نه وایم زه صرف درته دونه وایم چې ګوره ته مطلب یا چکچکې وهي یا خاندې یا ابو بکر وعمر د تا ټول محدثین وای ولې وتښتېدل ستا ناسته قاری صاحب د تا ټول محدثین وای ستا د حسین علیه السلام ورونه دي ته اوس ابو بکر وعمر وعثمان د حسین علیه السلام ورونه منې د علي رضی الله زامن دي څنګه کې وړل لري څنګه کونی سره غلي مورونه خمو نه لري چې کلی پېښ وي همدغه درته وایي چې دا دین درنه پټ کړی د اهل بیتو حقیقي دین درنه پټ کړی ده د حقیقي د اهل بیتو د علي علیه السلام د حسین علیه السلام د حسن علیه السلام دا ورونه دي دا په کربلا کې لوی قرباني ورکړي د دې ځوانانو دا شهیدان شوي دي په کربلا کې د حسین علیه السلام نه ځانونه قربان کړي د خو تاسو ګورئ تر اوسه نه پیژنئ عثمان د حسین علیه السلام ورور ده د علي رضی الله زوی ده عمر د علي رضی الله عنه زوی ده د حسین علیه السلام ورور ده او دغه سي ابو بکر آغا صاحب جواد نقوی صاحب نامه دی لاهور کې غاټه مدرسه لري حقیقي څه ته پکار دی مناظره او کې صحیح به شوي حقیقي پته لګي چې هغه یو شی به وي چې دا څه نه دی باړه چنار کې سړی نسته په باړه چنار کې آغا سړی نسته باړه چنار کې دنیا ریوال نشته خو ته څه کېنه زه اوس درته وایم چې ته به له دې خپلو هغه صاحبانو پوښتنه وکړې چې دا باړه چنار کې څومره دي ورته د حسین علیه السلام ورونه ما ته راوپېژنه چې په دې کربلا کې 72 کسان شهیدان شوي دا څوک دي 72 ټول کتابونه راته شته هغه صاحب څنګه نشته خو دغه کتاب درته ښایم ما د تا د لوی سړي کتاب درته ښایم لوی محدث دی ده هغه وایي چې حسین علیه السلام ورور و عمر د حسین علیه السلام ورور و عثمان د حسین علیه السلام ورور و ابو بکر تی منې کاری صاحب زی ته خپل کتابونه ثابتون څه د دې ورور نه و د مالا کتابه لازم ته خپل کتابه د تا کتابان ثابتون څه د دې ورور نه و د تا کتاب د ما مخکې پروت ده د اوس بیا درته ښکاره کړم د تا د لوی محدث ښکاره کړم لا کاری صاحب بس بدون زحمه زبته انت ما حيزت خيمه وكس دي وخي نرسوي خير اعلام الوراء اعلام الهدى وسخو واكسس دا كتاب واوره دا وګوره د شیخ طبرسي امين الاسلام لا قبضه چوک مسلمانانو غوښسي امين الاسلام امين الاسلام طب او دي ماذا موبايل مي بنسو دي تسوسو دوستان لا در سره خوندور کې بابل خلاصو یا دا سور خط ور باندې راغله لری کړی دا لری کړی زری لری کړ لک صبر وکړه عجیب صاحب خبره وخت درکو لګروسته دا کس چا کوسکو دا وګوره اعلام الوراء باعلام الهدى امين الله طبرسي په بخنه سره دا غي د دوی په نسل دابل کس کوس دابل کس بر تر واخلې دابل کس راواخي بیرته دابل کس راواخي هغه دی ما په اکاونټ باندې الله دې ته هدایت نصیب یو کمنټ وکړه دغه یو کمنټ وکړه روچت مې کوم بهترین هغه سوایا دا وګوره دا کتاب دی اوس ولیدل ها وایا هغه دا کتاب دی اوس وګوره اعلام الوراء باعلام الهدى في ذكر اولاد امير المؤمنين عليه السلام وعددهم واسمائهم يا امير المؤمنين علي رضي الله اولادنا او دي اغو نمونه داسې سرازي حسن وحسين زينب الكبرى زينب الصغرى ام كلثوم داسې پسې د اولادونه رازي 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 وګورم جعفر عباس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع أخيهم الحسين بكربلاء لاندې داسې پسې راځي راځي دې ځای ته وګوره و دې ځای ته وګوره وقتل وله 34 سنة
د څوک العباس بیا له دې نه وروسته قتل عبد الله وله 25 سنه چې 25 کاله عمر یو دې ځای کې ته اوس پسې وګوره جعفر ابن علي وعمر ورقيه بیا لاندې پسې راځي ومحمد الاصغر المكنى بابي بكر وعبيد الله الشهيدان مع اخيها دغه ابو بکر او دغه عبيد الله دواړه شهیدان سوي له حسین علیه السلام سره په کربلا کې دا اوس د تا کتاب ده دا د تا لوی سړی د طبرسي دا وای اوس دغه محدث دا د تا لوی عالم دا د تا دومره لوی عالم ده چې د تا ستا وپېژنو زه ته زه یو شاګرد یم، زه د شاګرد یم سید جواد ته چې نقوي. کامره خلاصه کړه زه به ورته وایم چې دغه شاګرد ماته دعوت راکړی زه دا روان یم. جی بهترین زه به په سریان په میډیا باندې ویډیو کوم پرې ته وایې تا ته د اجازه راکړي چې ته دلته کې مسره وي هغه څه ته اوس کامره خلاصه کړه زه تا وینم چې ته رښتیا وایې که دروغ وایې. کاري څه په کار ته اخلاق کوي تا ته دا شیان زیب نه راکړي چې ته په برتو ګوتې وایې. ودې الله بنده په خپلو بریتو مې لاس وهلی دی تا په بریتو خو مې نه ده وهلی اوس یا ویلې وایي ته ولې هغه خلق راپورته کوې چې توهین او سپکاوی کوي ښه دغه ارمچک و ارمزاده خو ښه درته معلوم دي ځکه په تاسو کې دې پېژنئ نه بشکل اوس غوږ شه ته به دومره نرس یې همدغه ملا به دې دلته راولې کتابونه به راوړې دلایل به راوړې بیا به ووایې دغه ته اوس ما کور ته درولې کور ته زه په تا څنګه باور وکړم چې تاسې هغه خائنین یاست چې له علي رضی الله سره مو خیانت کړی ورته نهج البلاغه وګوره څه درته وایي و ای نرخجیانو ای ایزکانو یا اشباه الرجال دومره خیانت په خدای قسم که کړي لکه تاسو چې کړی بشکل ما درولې هلته دلته نرسه چې کتاب راښکاره کړه دلیل در سره راوړه غیرت دې را معلوم کړه چې دا ده داسې بریتونه لکه ما راته تاو کړه داسې وایي اوس نو غوږ راته ونیسه بریتونه زه درته اهل السنت والجماعه ما ورته ویلې د سینما په کتاب کې د حسین علیه السلام ورور عمر ده ته خو د تا کتاب ده اوس به دې ویلې اوس په دې دواړو سترګو مې منلي دي چې د ما کتاب وایي د ما محدث وایي دا د اهل بیت ورونه دي زه په دې سترګو منم نو لاړ څه دلایل در سره راوړه بیا بریتونه داسې راته تاو کړه لکه زه چې درته تاووم ما چې بریتونه درته تاو کړل ما په همدغه خاطر درته تاو کړل چې موږ دومره له اهل بیتو سره مینه لرو امام حسین د موږ د زړه سر ده د امام حسین ورونه چې په کربلا کې شهیدان سوي عمر ده ابو بکر ده عثمان ده د موږ د زړه سرونه دي بیا مني اوس را سره اسکه دا خالي صاحب خبر نو چې دومره په قرار درته غوږ نیولی ورته زور ورکړی السلام علیکم دی بل هغه ده هغه ورسره راغی خیر جلس کسان شو اسمه كاري نعم هسه انا سوري تفضل انت يفتهم عربي مزبوط؟ نعم الحمد لله كيف ما أعرف لأن إمامنا صلوات الله عليه علي رضي الله عنه كان إمام عربي وكان الإمام حسن عربي وأنا حفيدهم الحمد لله تفضل
هسا انت انا بدي استشيرك بشيء، طالما انت يعني كثير يعني اول شيء قبل كل شيء تكلم معي بلغه الفصحى. ما اعرف لهجه السوريه والعراقيه، هذه الحاجات ما اعرف. تكلم معي بلغه الفصحى. تفضل. بالفصحى؟ نعم. خوش. هسا انت خوش هذه اي لغه؟ خوش اي لغه؟ هذه ما لم يوجد في لغه العرب خوش. هذه اللغة طهران. شنو طهران؟ الخوش ما معنى الخوش؟ ما معنى الخوش؟ خوش يعني تمام. يعني في موجود في اللغه العربيه اللفظ الخوش، الكلمه الخوش. يعني بدل تمام ما يقول لك انت مو يحكي، انا لازم يقول لك تمام او خوش. عمود انه ايه تمام، معلومه يوصل، معلومه مالتك انه وصلت. عندي سؤال، تقدر تجاوبني؟ ايه اسال تفضل. عندكم في كتبكم كان انا ماني شيعي انا مو شيعي. طيب بس اصدقاء انا يشتغل ويا اصدقاء باكستانيين هم الشيعة. تمام. يعني ما في انه مثلا بيبغضوا علي لانه انا سني او شيء. لا ما في من هذا الشيء، بس هو يعني لانه احنا كلنا نشتغل سوا. تمام. انا بسالك، قل لي امي عائشه ام المؤمنين. عائشه ام المؤمنين. عائشه امك رضي الله عنها. بس انا اسمع. انا تعرف بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف ايها الخونة، ايها الكذابون. ليش تكذب؟ لعنة الله على الكاذبين. لانه انت اسمع يا نغل، انت لانه انت ما يحب ليش تكذب؟ اول شيء جاوبني، ليش تكذب؟ يعني انت الان كذبت قدام 1100 اشخاص وانفار في بث المباشر، وكذبت وقلت لي انا سني وانا اعيش معهم. يا اخي انا اعيش معهم، والله اقسم بالله العظيم انه اعيش مع السنه. بس مع السنه الصوفيه. ايها المدلس، اكو فرق بين السنه. ايها الكذاب. ممكن هم معك الان، ممكن تتمتعون في بعض الحاجات. انت تعرف هذه المتعه، وما ادراك ما المتعه، ب50 و70 و80 دنانير. احسن من النكاح يا ابن النكاح، يا ابن المرضعه، مرضعه الرجال. انزل. انا بسوريا، انا موجود بسوريا بحلب. اسمع انا موجود بسوريا بحلب. يمه خير. مره ثانيه لا تكذب. انزل. لا تكذب. لا تريد الكفار دي. داسي غتيل جنرال با سلاوري فدي خو زم پوښتنه. داسي تقیه کوي جناب. وایه څه شی وایه جناب بخاری سے مهرباني وکړه. نه تقیه څه مطلب؟ تقیه ته په خپل مذهب کې نه پیژنې؟ نه ولا قضیه معنی نه راځي. بیا وروسته درته تعریف کوم. په دې اړه ما یو درس هم کړی، دغه واورئ ان شاء الله. سیده مهرباني وکړه، څه وایې؟ ښه، تاسو وختي د موتا مبارک یو خبره وکړه قاري صاحب. نو دلته هسې زه ناست وم، ګوره ما هسې اورېدو پوه شوې قاري صاحب. هسې نو ما یو سرچ ورکړو په ګوګل باندې. نو ما هسې یو سرچ ورکړو په ګوګل چې د کم صحابیانو موتا کړې وه. صحیح. نو ما ته یو څه کتابونو نومونه خو راته نه دي راغلي، خو ډایرکټ راغلی دی چې نومونه یې دا دي. نو ما ته یې ډایرکټ نومونه راغلي دي. ټایم را سره نه و، ځکه ما پوره ریسرچ هغه پې ونه کړو، سرچینګ پې ونه کړو. نو دلته یې لیکلی دی apparently the daughter of Khalif Abu Bakr, the Hazrat Abu Bakr لور ده Asma bint Abu Bakr contract muta with Zubair bin Awam, or Abdullah bin Zubair was born
نو حضرت ابوبکر لورم موتا کړی و، نو تاسو وخت دا خبر وکړو نو دا خو بده خبره شو قاری صاحب، تاسو خو هغې ته هم بده خبره وکړو. یو د ابوبکر رضی الله عنه ته پیژنې؟ ما درته څه ووایې چې دلته اوس صرف مې سرچ ورکو ما تر هغه اسما بنت ابوبکر. صبر وکړه، دا به د تاسو د مجوسیانو د روافضو هغه خبرې به درته رااخیستلي. ښه، تا ته الله عقل درکړی، تا ته الله شعور درکړی. اسما بنت ابي بکر د دې تاریخ تا ته معلوم ده، دا ته پیژنې؟ اسما بنت ابوبکر وای تاسو وای قاری صاحب. دا یو خنزیر په داسر ولا په دا سپي په تړی دغه دی هلاک سوي ډله په داسر سر ولې ته وخت مور کوي، بیا تاسو رانه برابرېږي. ګوري داس خلک په داسر سر ولې. اوس ګوره، یو ښځه چې واده وکړي او خاوند لري، د تاسو په مذهب کې هغه متعه کولی شي؟ نه، هغه باندې متعه نه، یا به هغه کوي طلاق یافته به کوي. وکس اسماء بنت ابي بکر ته پوهیږي؟ اوس به دې زه خبر کړم. اسماء بنت ابي بکر دی په مکه المکرمه کې واده کړی ده، او دا چې کله ته پوهیږي چې اول د صحابي بچی چې پیدا شوی په مدینه کې هغه د اسماء بنت ابي بکر زوی پیدا شوی عبد الله ابن زبیر. اول صحابه و بچی ځکه ورې یوه خبره مشهوره په مدینه کې چې یهودو سحر کړی ده چې د صحابه و اولادونه پیدا نشي په مدینه کې. نو دغې خبرې مسلمانان ډېر تشویش کړي وو. نو چې څنګه زبیر او اسماء بنت ابي بکر هجرت وکړل، دوی نکاح په مدینه مکه کې کړې وه، نو دوی چې لاړل چې څنګه مدینې ته ورسېدل، د دوی زوی پیدا شو عبد الله ابن زبیر. دغه زوی دی 7 کلو سوی و، د 6 کلو کم و زیاتو دا بچی. اوس به د تاله کتابه د شیه ولا کتابه به زه درته ثابته کړم. عبد الله ابن عباس و اموال البصره دا یو سید دا کتاب لیکلی ده. هغه وایي چې وایي څوک دا خبره کوي چې اسماء بنت ابي بکر متعه کړې ده، دا وایي دروغ وایي، دا وایي لعنتیان دي، دا وایي دروغجن دي. بیا تا یوه بله خبره وکړله چې بعضې صحابه و خود کړي ده. ته پوهېږې څنګه کړي ده، ولې یې کړي ده، او بیا څنګه حرامه سوله. کله چې د خیبر غزا موقع وله، ګرمي موسم ول، صحابه و خپلې بیبیانې ورسره نه وې راوستلې، هغه هم صحابه و نه دي کړي. بعضې صحابه و له بعضو وینځو سره کړي دي. نبی علیه السلام ته راغلل، وایي یا رسول الله موږ غواړو چې ځانونه خسیان کو، له خپل شهوت نه په عذاب یو، چې ناروا حرام کار رانه ونسي. ګوره الله جل وعلا عقل درکړی دی د زړه سره. که چیرې متعه له دې نه مخکې راوایي ولې رسول الله ته راته خو تللی به متعه بیا کړې وه که نه. څه ورته وایي؟ وایه رسول الله موږ ته اجازت راکړه چې ځان خسیان کو. ځان خسي پیژنې؟ خسي پیژنم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې نه، ځان مه خسیان کوي، په دې کې هلاکت دی تاسو دپاره. نو د دوی دپاره د 3 شپو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړل. بیا وروسته علي رضی الله عنه وایي د تا په کتاب کې د ما په کتاب کې د ما صحیح البخاري ده، د تا وسائل الشیعه ده. په دې کتابونو کې څه وایي؟ حرم رسول الله، په صیغې د لفظ ته وګوره، حرم رسول الله، رسول الله حرام کړل لحم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه، د محالي خروغ وکړي او متعه نکاح. د خیبر په امغې موقع باندې بیرته حرامه وګرځوله. بیا راسه صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انی قد اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها ذلك الى يوم القيامه. اے مسلمانانو، ما تاسو ته په متعه کې اجازت درکړی، الله تر قیامت پورې دا متعه بیا حرامه کړله وي ګرځول. د تا کتاب کې د تا معصوم امام وایي علي رضی الله عنه. د تا په کتاب کې امام صادق علیه السلام وایي متعه څوک نه کوي مګر زانی کوي. ما تفعلها عندنا الا الفواجر، په موږ کې څوک نه کوي مګر زانیان کوي وایي امام صادق علیه السلام د تا په کتاب کې وایي. اوس
یو هغه کړل چې د 3 ورځو لپاره شریعت اجازه اوس په لاره کې روان یې وږی سوی مړ کېږي خر د مخکې مردار سوی ده که ته اوس خوراک نه کوې مړ کېږي نو تا ته شریعت اجازه درکړې ده سوي خوره دومره وخوره د مردار خره نه سي ژوندی ورباندې پاتې سي نو شریعت مطهره په داسې حالاتو کې لکه د خره د غوښې اجازه چې ورکړې ده د ضرورت د اضطرار په حالات کې په هغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته اجازه ورکړل د موقت وخت لپاره بیرته حرام کړل بیرته حرام وګرځیدل اوس د تا کتاب چې په ټوله ورځ مو په دې باندې ټوله ورځ خپل عوامو ته دوکه ورکوي د خپل عوامو خويندې او زنانه مو ټول ورته بی عزت کړل د متعی په نامه باندې بیا وایي چې د اهل سنت په کتابونو کې متعه هغه متعه الحج راغلی ده کوم چې تاسو خپل عوامو ته دوکه د اسماء بنت زبیر اسماء بنت ابي بکر د زبیر بن هودي بيبي ورکوي الته مراد متعه الحج په مسلم شریف کې په صراحت سره راغلی متعه الحج د حج 3 اقسام دي متعه النساء چونکې تاسو ټول پام دی غلاره په روان یاست بل لار نه درته ښکارا کیږي هغه متعه الحج د متعه النساء نه ده بل د تاسو لوی سید ده عبد الله ابن عباس واموال البصره د دې کتاب نوم د زبده حواله درکم سر په بخښنې سره قاری صاحب محترم د سره خواستم د ناستې دغه یو کس راغلی وای سن کېږم نه پیږم ولا عالم چې د سمرام لري لیډر مې خلاص ابن عباس واموال البصره سيد جعفر مرتضى دا سيد دا اهل بيت دا په اول جلد سلوختمه صفحه کې سوای واي بانه قد تزوج اسماء متعه وذلك غير صحيح دا وحید صحتنا لك دا خبر ځکه اسماء بنت ابي بکر هغه متعه ضرورت نه درلوده چې هغه دائم نکاح کړي په مکه المکرمه